زه اوس محترم رفیع الله کاکړ صاحب له زحمت ورکوم چې د ډایس له راسي او خپله علمي وینا له تاسو سره شریک کړي. رفیع الله کاکړ صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو اکیډمۍ صدر جناب خیر محمد عارف صاحب، دلته ناست ادیبان، شاعران او د پښتو استادان، ورونو او خویندو، السلام علیکم. د ټولو نه مخه زه د پښتو اکیډمۍ ډېر کورودانۍ وایم چې ماته دلته بلنه راکړې ده. زما دپاره دا د ډېر لوی اعزاز خبره ده چې تی ماته نن دلته بلنه راکړې ده چې زه خپلې خبرې شروع کړم. د هغه د مخکې یو بخښنه ستاسو د ټولو څخه غواړم. هغه د نن د ورځې په هکله د هغه بخښنه ډېره ضروري هم ده. د مورنۍ ژبو زموږ تعلیم، زموږ درسونه په مورنۍ ژبو کې نه دي، نو زه چې دا اوس د زده کړې خبرې کوم په هغه کې به زما څه د اردو، د انګریزي ټکي استعمالیږي، نو زه پر هغه پیشکې د ټولو څخه ډېر معذرت غواړم. او زه به خپله د دې شي ماته فکر سته چې زموږ د روزمره ژوند علاوه چې د زده کړې کومه ژبه ده، چونکې هغه انګریزي پاته سوې ده، اردو پاته سوې ده، نو هغه چې موږ بیا برته پښتو ته اړوو، یو ذهني کوشش په هغه کې لګیږي، نو په هغه کې که څه کوتاهي تی د هغه باندې بخښه ما څه وکړئ، ماته بخښه راکړئ. زما به خپله د پښتو لوستنګ زده کړه هغه هم اول د پښتو اکیډمۍ چې دلته څه اکټیویټیز سوي دي او بین الاقوامي سیمینارو کې، په هغه کې ما د دې شي افتتاح کړې ده، نو زه په هغه کې د برکت شاه صاحب ډېره مننه کوم چې د دې خواته زما پام کړی دی او ما اوس پښتو ویلی هم سم او پښتو کتابونه هم وایم او لیک پړ هم څه کولی سم. نو د ټولو درنو مشرانو، ادیبانو په اجازت زه خپله خبره سټارټوم. تعلیمي عمل، کلتور او مورنۍ ژبه. اول خو تعلیمي عمل ډېر وځان ته یو غټه موضوع ده. اکثره موږ و تعلیمي عمل ته داسې ګورو چې دا یو ټکنیکل شی دی او د هغه موږ ډېر محدوده هدفونه په ذهن کې ایښي دي. زه چې کومې خبرې کوم، زه کوشش کوم چې په دا موضوع باندې په دنیا کې غټو فلسفیانو څه ویلي دي، څه لیکلي دي، چې زما څومره ناقصه عقل دی د هغه مطابق زه په پښتو کې هغه د هغه یو سمریز تی مخته ایږدمه. مهرباني. هغه دا ده او په دې حواله چې چا ډېر ښه تنقیدي کار کړی دی، په هغه کې د مارکس څه ونیسئ، ګرامشي دی او بیا پاولو فریرې دی چې هغو تعلیم ته په یو تنقیدي نظر کتلی دی. د هغو اوله غټه خلاصه دا ده چې تعلیمي عمل چې دی دا غیر سیاسي عمل نه دی، در دې لوی سیاسي عمل بیا بل نسته. نو دا تعلیمي عمل په خپله یو لوی سیاسي اکټیویټي ده او که څوک دا فکر کوي چې دا تعلیمي عمل په خپله غیر جانبداره دی یا دا سیاسي طور یو رایه نه لري، یو فکر نه لري، نو دا یو مغالطه ده. تعلیمي عمل چې هغه که یو فکري که بل فکري، خو تعلیمي عمل هر کله چې دی هغه سیاسي یو لاره پر مخ بیایي، بله لاره وشاته بیایي. فلسفیان دا وایي چې تعلیمي عمل چې دی هغه په دا دوو کې یوه لاره ده، په دې کې په بل نظر و دې ته د کتنګو گنجایش نسته. هغه څه دی، یا به تعلیم د بالادستې طبقې دپاره د خپلې بالادستۍ د برقراره کوونکو یو لاره وي. بالادسته طبقه چې هر ځای هغه تعلیمي عمل استعمالوي چې دی خپل مراعات، خپله بالادستي برقرار وساتي. یا تعلیمي عمل چې محکومه طبقې د هغو دپاره د ازادۍ لارې، د هغو دپاره د خپلواکۍ لارې. نو تعلیمي عمل چې دی سیاسي دی او په سیاسي کې په دغه دوو لارو کې یوه لاره ده. زموږ به پام نه وي ورته، لیکن چې موږ ورته وګورو
نو تی به سوکه بیا په پوه سئ چې واقع دا خو موږ په ځان هم نه یو پوه دا تعلیمي عمل یا موږ د محکومیت په یو رشته کې تړلي یو هغه رشته راته نارملایز کوي پر امني په ذهن باندې یا تعلیمي عمل دا کوی سي چې په کومه محکومیت په رشته کې موږ تړلي یو د هغه څه د ازادۍ د هغه چې کومې زندۍ چې پکې تړلي د انسانان هغه ماتوي. نو د دې فکر سره چې بیا موږ تعلیمي عمل ته وګورو ګرامشي یو ایټالین فلسفهدان و هغه پر دې ډېر کار کړی و نو د هغه یو ډېره مضبوطه ډېره ژوره تیوري دا وه چې دا څه کارونه سوي وو په دې کې د انقلاب د ورګردو غټه تیوري خو کارل مارکس ورکړې وه. د کارل مارکس یو نظریه وه چې بالادسته طبقې چې دي هغو چې خپله اجارهداري یا غلبه چې جوړه کړې ده پر محکومو طبقو دا تر ډېره وخته نسي چلیدلی او د یو پیشنګویي کړې وه چې دا به په دومره وخت کې چې هغه د سماج معروضي آلات در دا ځایه ورسیږي هلته به انقلاب راځي. چونکې دی د یورپ په معاشره کې و نو هلته چې دا د بالادستۍ تعلق و دا د انډسټریلیسټ او د مزدور تر مابین شو چې چا سرمایه درلودله کارخانې مالکانو او په دا کارخانو کې چې کومو مزدورانو کار کوي. خو وخت تیر سو چې هغه د کارل مارکس پیشنګویي و انقلاب نه رالی او د کارل مارکس یوه دا پیشنګویي و چې انقلاب به راځي په هغه ملکو کې چې هلته د سرمایهدارانه نظام تحت انډسټریلایزیشن د ترقۍ عمل د صنعتکاري عمل ډېر مخته ولاړ سي نو به مزدور راپورته کیږي انقلاب به راځي او دا سیستم به ماتوي. انقلاب نه رالی او انقلاب چې آخر رالی هغه په روس کې رالی او په روس کې چې کوم انقلاب رالی روس د هغه وخت په حساب د دنیا په ډیر ترقی یافته ممالک کې د شمار نه کېدی. نو دا یو سوال دا پورته کوي چې دا انقلاب و دا ګرد نظریه باندې سوالونه پورته سو. ګرامشي په دې کې یو ډېره ژوره تیوري دا ورکه. ګرامشي دا ویل چې دا بالادسته طبقه چې دا زه د سټوډنټ څخه بخښنه غواړم زه کوشش کوم چې فلسفه په ساده الفاظو کې خو چې په دا فریم ورکس ته سر خلاص شي دا نورې ګردې خبرې بیا ډېرې درته اسانه کېږي. نو ګرامشي دا خبره وکړه چې دا انقلاب په دا نه رالی چې دا بالادسته طبقه چې څومره مضبوطه کېږي سرمایهدارانه نظام مخته ځي د هغه سره چې دا محکومه طبقه ده د هغه د باویدو د هغه د خاموشه کېدو او هغه د ځان د ملګري کېدو لارې هم ډېرې سي. نو دی هجمني ورته وایي هجمني ته به په پښتو کې موږ غلبه ویلی سو یا اجارهداري ویلی سو. نو دا غلبې لارې هم ډېرې دته پیدا سي. نو انقلاب چې نه راځي د هغه وجه دا ده چې طاقتوره طبقه چې ده هغه په دا خپل محکومیت کې دی مطمئنه وساتي په محکومیت کې مطمئنه وساتي. نو دا ته دی په انګریزي کې وایي چې طاقتوره طبقه چې ده هغه په دا محکومیت کې رضامندي ورکړي و طاقتور ته چې بس زه دا د محکومیت په دا رشته کې خوشحاله یم زه مطمئنه یم. دا ته دی وایي کانسنټ مینوفیکچرینګ. مینوفیکچرینګ چې دی په کارخانه کې چې یو شی جوړیږي. نو د ګرامشي کمال دا و په کارخانه کې خو به نو یا یو دوا جوړیږي یو چوټه به جوړیږي یو ګاډۍ به جوړیږي. ګرامشي وایي چې نه دا طاقتوره طبقه چې ده دا بالکل دی د محکومې طبقې دا د درواغو رضامندي دا د دې د کارخانې جوړوي. په دا کارخانو کې دا رضامندي مینوفیکچر کیږي کانسنټ مینوفیکچر کیږي چې محکومه طبقو ته دی دا د محکومیت دا رشته دومره ورته نارمل کې چې هغه یا په دې خوشحاله یا په دې مطمئنه چې په دې کې هم زموږ ګټه ده. نو دا ته دی د کانسنټ مینوفیکچرینګ کارخانې وایي. هغه کارخانې کمې دي. ګرامشي دا وایي چې دا د بالادستۍ تعلق یا د محکوم و د ظالم و د مظلوم تعلق چې دی د دې د ژوندي ساتل کېدو دپاره درې دا غلبه یا اجارهداري چې دي درې پلره لري. اول دا کلتوري وي.
بالادسته طبقه د کلتوري کارخانو استعمال وکړي داسې چې په هغه کې و محکومه طبقه ته دی د بالادستې طبقې کلتور هغه وده ته برتره ثابته کړي یا هغه په ذهن کې دا تسلیم کړي چې دا برتره دی او دا ورته قابل قبول کړي نو دی د کلتوري لارې د خلکو ذهن سازي ورکوي نو دا د ساوله لارې دویمه لار نظریاتي پر اساسي میدان کې بالادسته طاقتورې طبقې چې دي هغه د نظریاتو د آیډیاز په جنگ کې دی بیا د کارخانو استعمال کوي او دا محکومه ته چې دی په د خپل په نظریه باندې د رضامندي دا هغه ته پر دا قایله کې قانع کې چې په دغه کې ستا ګټه ده په دا محکومیت کې هم ستا ګټه ده او دریم د دنیا یوه غلبه چې ده هغه د راساته پایداره نه ده سوې چې هغه اقتصادي او معاشي بنیاد نه لري نو دریمه د غلبې بنیاد چې وي هغه معاشي وي په دغه اول دوه کې دی چې کلتوري او نظریاتي لاره باندې بالادسته طبقې خپل غلبه برقراره ساتي په دې کې بیا ګرامشي ډېر ښه تفصیل ورکوي چې کومې کارخانې دي چې دلته دا چې دا د محکومیت رضامندي جوړیږي په دا کارخانو کې په هغه کارخانو کې چې دی یونیورسټۍ سکول تعلیمي ادارې میډیا دا ټولې چې دي دا موږ د عمل برخه یو څوک به په ځان پوهي څوک به نه پوه خو موږ دا زموږ پر ذهنو کار شروع دی چې د هر چا کومه نظریه ده هغه کوشش کوي چې د هغه نظریه موږ قایله کړي او موږ هغه ته واړوي په کلتوري لاره د ګردو غټ کردار یا هتیار چې د طاقتورې طبقې سره یې هغه د ژبې دی چې دی د طاقتورې طبقې ژبه چې ده محکومه طبقې ته هغه په ومني یا په ذهنو کې دا کښېږدي دی چې دا برتره ده یا که موږ ترقي کوو موږ به په دغه ژبه کوی سو دا زموږ په ژبه موږ ترقي نه سو کوی نو هغه په خپله پر دې قانع سي نو چې محکومه طبقه په خپله د خپلې ژبه انفرادي وګڼي د بالادستې طبقې ژبه هغه برتره وګڼي نو هغه به بیا څه هلې ځلې کوي هغه به ځان ولې د دې غلامۍ خلاصوي نو هغه خو ذهني طور په دې قانع سوی دی نو دا فریم ورک کې اوس موږ دا دوه اخري ټکو ته رالو چې څنګه د مظلوم و د ظالم په رشته کې د بالادستو د محکوم په رشته کې د محکومیت تعلق د برقرارو ساتلو دپاره کمې لارې چې استعمالیږي په هغه کې اقتصادي او معاشي په هغه کې نظریاتي یا اساسي او په هغه کې کلتوري لارې په دا دوه کې چې بیا دی د کلتوري لارې او په نظریاتي کې دا زموږ د نن موضوع چې ده د هغه سره ډېره مهمه ده چې د مورنۍ ژبه ده د هر قوم د خپلې ژبې چې تا په خلکو ته دا ومنې چې دا ستا په ژبه ته پر مخ نه سیتلی نو تا د دا جنگ په درو کې یوه حصه جنگ وګاټئ د بالادستې طبقې په درو کې اوله حصه جنگ وګټي دویم چې تعلیمي ادارې میډیا دا د په لاس کې یا دا که زما او ستا په لاس کې هم یې موږ پر هغه کې هم پر دې قانع یو چې موږ په هغه کې یو مخصوصه بیانیه پر مخ بیایو موږ په هغه کې هم د محکومیت هغه رشته چې ده هغه نارملایز کوو خلکو ته چې دا بس په دې کې هم زموږ ګټه ده ګټه خو دارنګه په هر شي کې شته چې په کډې کې سړی پروت شپې کوي هم یو ژوندی خو دی نو دا هغه غټ پروجیکټ وي چې په هغه کې تر ټولو غټ تاوان دا دی چې ګرامشي دا وایي یو ته د کمزوري څه ته ورسې په ښکاره په زوره د هغه حق اخلي یو ته په داسې طریقه چې هغه په ځان نه پوه دا په دا خطرناکه دی چې دا مبارزه چې دا روانه وي او په دې کې چې موږ ته ټوله برخه اخیستې او موږ په ځان نه یو پوه نو دا په دغه رڼا باندې دا خبرو په رڼا کې موږ به مورنۍ ژبه تعلیمي نظام دا ته که موږ په تنقیدي نظر وګورو د مورنۍ ژبې په حواله خو ډېرې صفا خبرې دي زه هغه
چې کومې خبرې روایتي تاسو ټولو ته معلومې ځکه چې هغو ته په تفصیل کې ځم نه. تعلیمي نظام په حواله سره دغه خبرې چې دا تعلیمي نظام زموږ څه چیش جوړوي، د دې هدف څه دی، موږ څه غواړو، زموږ بچان، زموږ خویندې، زموږ وروڼه چې د دا تعلیمي نظام څه دی راووځي، کم شکل موږ د دوی غواړو. موږ د نوکرۍ والا غواړو، موږ فکري شعوري خلک غواړو. کم قومونه چې محکومه یي د ګرامشي په لحاظ، هغه اول باید چې دغه د رضامندۍ کارخانې وپېژندي، په ګوته یې کړي، او بیا دلته د متبادل بیانیو دپاره ځای جوړ کړي. دا د توپک جنگ نه دی، دا په دې نه کېږي چې یو ورځ موږ ګرد را روان سو چې بس دا بلډینګ یې زموږ، دا پښتو دا زموږ پښتو اکیډمي، نو بیا به څه کوو؟ دا لکه څنګه چې طاقتور طبقې دا مړي اوبه رایله کړي دي، داسې جنګ یې شروع کړی چې هغه موږ په پوله نه یو. دارنګه به محکومه طبقې د خپلې ژبې، د خپل کلتور، د خپل حقوقو دپاره دغه د دې په ضد کې متبادله بیانیه جوړوي، او په نظریاتي لاره، په کلتوري لاره چې طاقتورې طبقې د خپل مفاداتو دپاره یو بالادستي جوړه کړې ده، د هغه په ضد کې به دی د محکومو قومو کلتور، د هغو ژبې راپورته کوي، او په تعلیمي لاره به بجای چې هغه په تعلیمي لاره په انګریزي کې کنفرمسټ ورته وایي، په پښتو کې به شاه صاحب چې هغه سوال نه کوي، چې هره خبره ورته وایي بس دی یې مني. د تعلیم باندې باید چې موږ کنفرمسټ بجای د سوالو والا ذهنونه پیدا کړو، چې هغه سوال کوي، هغه نیوکه کوي، هغه پوښتنه کوي، هغه غوښتنه کوي. دا به څوک کوي؟ دا خو اوس موږ ته دا خبرې کلیر کې چې تعلیمي عمل سیاسي عمل دی. تعلیمي عمل یا د محکومیت د طبقې د تعلق د مضبوطۍ دپاره دی، یا د ازادۍ دپاره دی. او بیا موږ درېیمه خبره دا وکړه چې په دغه محکومیت په تعلق کې، د ظالم او د مظلوم په تعلق کې چې کومه اجارهداري طاقتور جوړه کړي، په هغه کې ډېر غټ کردار د ژبې او د تعلیمي ادارو او د میډیا دی. چې پر دا خبره موږ رالو، نیکسټ د دې بعد زموږ څه اصلي خبره دا ده، او په دې کې بیا که د تعلیمي دغه کې څوک په تفصیل دلچسپي لري، نو دا فکر بیا پاولو فریری چې دی هغه ډېر ښه پر مخ بیولی دی. هغه بیا مخصوصه صرف پر تعلیمي نظام کار کړی دی، چې څنګه تعلیمي نظام چې دی د هغه په لاره څنګه دا د مظلوم چې دی د هغه حقوق ول کیږي، او هغه چې دی د غلامۍ احساس د هغه په ذهن کې نور مضبوطیږي. نو د هغه یو کتاب دی په انګریزي کې، د پیډاګوجي آف دی اپریسډ، ډېر ښه کتاب دی، او په دې کې چې هر څوک د درس او د تدریس سره تعلق لري، زه دا مشوره ورکوم چې دا کتاب دې ضرور ووایي، چې په هغه کې د دا لارې ورښولي څنګه په دا تعلیمي نظام کې دا مختلفه هتیار دی چې د هغه استعمال کیږي. اوس موږ دا ته زه آخري نکتې دا ته راځم چې د دې څه کول پکار دي، څوک به کوي. د ګرامشي د دې ډېر ښه یو دغه ورکړی دی، تصویر ورکړی دی. دی وایي د ریاست چې دی د هغه دوه سطحونه دي، د هغه په دوو دایرو کې سره تقسیم دی. یو د هغه سیاسي ټولنه ده، سیاسي اړخ یې دی، یو مدني ټولنه ده. سیاسي ټولنه یا د ریاست چې هغه سیاسي اړخ دی، هغه دی چې په هغه کې ریاست د طاقت پر بنیاد حکمرانی کوي، چې په هغه کې زورور طبقه چې د بالادسته طبقه هغه سره طاقت ورسره دی چې د څه وویل هغه صحیح دی. نو یو د ریاست دغه اړخ دی. خو لکه ما چې اول درته وویل، زړو فلسفیانو دا ویلي و چې بالادسته طبقه صرف د طاقت پر بنیاد تر قیامته خلکه مغلوبه نشي ساتلی. نو بیا سوال دا راغلی چې خلکو خو دې اوس هم مغلوبه دي، نو دا خلکه ولې نه راویښېږي، ولې نه راپورته کېږي؟ د هغه جواب ګرامشي دا ورکوي چې نه، دا صرف د طاقت پر بنیاد، طاقت د هغه یو غټه برخه ده. دویمه برخه چې ما د ته اوس وویل چې دی وایي کانسنټ مینوفیکچرینګ، چې دی محکومه طبقه د ځان ملګری کې، او دا د بالادستۍ په دغه کې په سلو کې یو شی ورکړي، او هغه په دې خوشحاله شي، دغه هم د ځان دپاره ګټه بولي. نو دویمه ټولنه چې ده، دا ته ګرامشي وایي مدني ټولنه،
یا چې په انګریزي کې موږ ورته وایي سیول سوسایټي. او پر سیول سوسایټي زه خبره نن کول غواړم. د سیول سوسایټي یو ډېر لیبرل تصویر زموږ په ذهن کې دی. موږ دا خیال دی چې یو اداره جوړه سوله، یو د وکیلانو تنظیم دی، یو پښتو اکیډمي تنظیمي شکل پرې موږ سیول سوسایټي محدوده کړې ده. ګرامشي دا وایي چې سیول سوسایټي دا نه ده چې یو تنظیم جوړ سو بس سیول سوسایټي د فعاله د NGO د یو سیمینار وسو خبرې خلاصې سوې. دغه د رضامندۍ دا د نظریاتو جنګ چې د غلبې دپاره بالادسته طبقه کوي، دا چې دی رضامندي جوړوي. سیول سوسایټي هغه میدان دی، هغه ډګر دی چې په هغه کې دا جنګ شروع وي. د سیول سوسایټي د سیاست د یو فیلډ د یو سب پارټ نوم دی، د یو برخې نوم دی چې هلته د آیډیاز جنګ شروع دی. طاقتوره طبقه هلته د طاقت په استعمال تا نه خپلوي، دا مختلفې آیډیاوې خپرې کړي دي او په تا یې مني او په هغه کې دا موجوده چې سټیټس کو ده د کوشش دی چې دا برقرار وي. نو سیول سوسایټي د آیډیاز د نظریاتو د کلتوري لارو چې کوم جنګ دی د هغه میدان سیول سوسایټي ده. په سیول سوسایټي کې موقع د زموږ وروستۍ د محکومو خلکو دپاره چې دلته دوی خپلې خبرې او خپله بیانیه رامخته کړي. نو په دې کې اول د ټولو غټ کردار د انټلیکچوالز دی. ارګینک انټلیکچوال ګرامشي ورته وایي. انټلیکچوال که د ادیب په شکل وي، که د شاعر په شکل وي، که د لیکوال په شکل وي، که د تجزیه‌نګار په شکل وي، که د پروفیسر یا د استاد په شکل وي، دا ګرد یو خپل کردار لري. دا د نظریاتو جنګ، د آیډیاو جنګ، دا به په دې میدان کې دوی تر سره رسوي. او هغه چې دی د سیول سوسایټي دا کم دا اوس دا موږ چې ناست یو، دا د سیول سوسایټي د هغه ټولنې یو عمل دی، یو فعل دی چې په هغه کې موږ کوشش کوو چې خپله ژبه وپېژندو، پر هغه خبرې سره وکړو، بحث او مباحثې سره وکړو. نو چې دا نشي وه، که دا سیول سوسایټي کې دا رنګه د سیاسي پارټیانو خپل کردار دی چې ګسه دا آیډیا ستا سره نسته، متبادل بیانیه نه لرې، ته چې د کمې غلبې اجارهدارۍ په ضد کې خپله اجارهداري پر مخ بیا، نو د هغه خو لکه څنګه چې هغه جوړه کړې د هغه به دا درې بنیاد وي. ستا کلتوري بنیاد چشت دی، ستا نظریاتي بنیاد چشت دی، ستا معاشي بنیاد چشت دی. که هغه ته نه لرې نو بیا چې دا موجوده بالادسته طبقې نظام جوړ کړی دی، بیا خالي موږ په هغه کې برخه غواړو، نور یو شی نسته. هغه کې چې کوچنۍ لږ برخه موږ ته راکړي، بس بیا دا ټول مجلس خلاص دی. نو په دغه باندې چې دلته موږ څه که سیاسي بڼه کې، په بله بڼه کې څه کوششونه سوي هم یې، په هغه کې دغه نیمګړتیاوې، په هغه سیاسي پروجیکټس کې دا نیمګړتیاوې او هغه موږ در هغه ځایه نه رسولی چې چیرې پکار دي. نو په هغه کې د هر چا خپل کردار او رول سته. دا یو فریم ورک، یو تیوریټیکل فریم ورک چې زما په ناقص عقل کې زما در اوسه څه زده کړه کړې ده چې زه و ژبې و کلتور و تعلیمي نظام او د هغه د سیاست سره تعلق زه په دا اړه ورته ګورم. اوس یو آخري سپیسیفیک مخصوصه خبره د بلوچستان په دې صوبه کې د مورنۍ ژبو په حواله زه ضرور کوم. د 2010 کې چې 18 ترمیم د پاکستان په آئین کې راغلی دی، نو د هغه بعد صوبې تقریبا صوبایي حکومتونه مکمل کلی و جزوي اختیار لري چې دوی د تعلیم په لاره دوی خپل کلتور و مخته بوځي، چې کوم ویلیوز اقدار دوی د ځان دپاره ښه بولي هغه دې و مخته بوځي. د هغه خو نو د تعلیم په لاره کې د ګردو لویه دروازه چې زموږ سره ده هغه د کریکولم په شکل کې ده، هغه د کتاب په شکل کې ده چې په کریکولم کې ته څه ورته وایه، څه ورښایه و ماشومانو ته، ښه و بد څوک دی، هیرو څوک دی، ننګیالیان څوک دي، د چا صفت ورته کوي، د چا بد ورته وایه. نو دا ذهنونه خو دا جوړوي. نو دا تقریبا ټوله د صوبې پورې دا اختیار راغلی دی. د مورنۍ ژبې کې تعلیم دا کلي و جزوي مکمل اختیار د صوبې سره دی. په دې هکله یو څه نیمۍ خو بهرحال نیمۍ کوشش هم درنه کوشش خو ډېر ښه دی. کوششونه اوس په 2014 کې
دلته د اسمبلی څخه قانون پاس شو په هغه وخت کې چې کوم د ډاکټر مالک صاحب وزیر اعلی او د قوم پرست د پښتون او د بلوچ قوم پرست حکومت و، نو د مورنۍ ژبو په هکله یو د اسمبلی څخه قانون پاس شو. پر هغه قانون باندې اول هغه هم نیمګړی و، هغه په دا نیمګړی و چې په هغه قانون صرف دا بنیاد کښېږ دا وایي چې په پرایمري کې به پښتو ژبه به طور مضمون شامله شي. دا نه و چې تعلیم یا درس به په مورنۍ ژبه کې کیږي. نو بیا چې هغه وسو خو دا هم در پخوا پورې چې به طور مضمون شامله شي هم یو سټارټ و، په یوه ورځ خو دا نه کیږي. نو هغه درې څو وخته پورې وچلېدی. په دا تیرو 2-3 کلو کې هغه عمل هم ډېر درېدلی دی، د حکومت پر لیول ډېر شاته راغلی دی، او چې هغه کم د هغه عمل ته دوام ورکولو دپاره کم قدمونه په کار و هغه نه دي اخیستل سوي، بلکې کوششونه دا سوي دي چې هغه وشاته کړي، هغه کیسه برته ریوس کړي. نو په دې هکله زه دا یو مجلس تی ته ضرور ږدم دا کمې خبرې چې موږ وکړې د هغه سره یې لینکومه. موږ تی اکثره دا خبرې کوو چې در اسلام آباده پورې چې یو ځای اسلام آباد ملامت دی بیا موږ ډېر زړور یو، بیا موږ هغه ته ګوته هم نسو، خبرې هم ورته کوو او نور وس مې نه خرڅېږي، خو په خوله باندې موږ د هغو پسې هر څه وایي. اوس چې دا کم حالات د تیرو 10 کالو په دې کې ډېر شان بدل سوي دي چې اختیار زموږ سره دی، او موږ په هغه کې هم یو واره مې خالي به طور مضمون پښتو ژبه یا نورې مورنۍ ژبې هغه انټروډیوس کړې، او هغه هم بیا موږ در سره نه ده رسولی. نو د هغې ګیله خو د اسلام آباد څخه باید چې موږ اول نه کوو. اسلام آباد خو کار دغه دی، اسلام آباد خو چې کوشش وشي 18 ترمیم هم ختموي، مورنۍ ژبې چې دغه یو مضمون دی دا به هم ختموي، سنګل نیشنل کریکولم تی دا ساورئ دا د 18 ترمیم په ضد کې راوتلی دی. نو د اسلام آباد څخه موږ تی ته څه پکار دی، موږ به څنګه کوو؟ اول دا نقطه په ذهن کې ساتئ لکه ګرامشي چې ویلی دی، اول خو د خپل تعلق د محکومیت په تعلق پیژندل او هغه سر خلاصول ضروري دی. دویم په دې خبره سر خلاصول ضروري دی په تاریخ کې درننه یو محرومه طبقه، مظلومه طبقه، هغه که د علاقې، د رنګ، د نسل یا زنانې چې مختلفه محرومه طبقې دي، دې ته چا په پلیټ کې خپل حقوق نه دي ورکړي چې دا واخه بس بالادست ورته وایي چې دا بالادسته طبقه چې دی په خوشحالي دا په لاس ورکړي چې دا تی واخیستی مبارک، دا تر اوسه نه دي سوي، چې په تاریخ کې نه دي سوي، هغه کار به اوس څنګه کیږي؟ نو دا په پلیټ کې تی ته څوک چې هر حق ستی په ذهن کې دا نه څوک درکوي، په دا نه درکوي. بالادسته طبقې تمام مراحات د دا بالادستۍ د تعلق سره تړلي دي، نو دی څنګه دا خپل مراحات په زوره په لغته وایي و تا ته په پلیټ کې درکړي؟ دا خو کېدلی نه شي. نو موږ تی ټوله ښه نیتونه لرو، فکر لرو، خو توقع مې دا ده چې په پلیټ کې څوک موږ ته زموږ حقوق راکړي. دا څوک نه راکوي، نه دا در اوسه سوي دي. چې در اوسه نه دي سوي نو په آینده وخت کې هم نشي کېدی. نو بیا به څه کوو؟ اول شرط دا دی ځان منظمه کول، یا ځان منظمه کول یا د یو منظم جدوجهد و مبارزې ځان برخه کول. دا اوس نیو لیبرل دنیا ده، په دې کې اکثره موږ د انفرادي فعلو باندې ډېره ترجیح ورکوو. انفرادي فعلونه چې دي دا هغه دوی وایي د نیمې شپې کټ دی، دا تا در ډېره ځایه پورې نشي رسولی. و ځان ته یو تسلي کېدلی شي چې ته بس ما هم دا د خپل دغه وکړي. فرد چې دی یو سړی یا یو شخصي کوشش چې دی هغه ډېر لیمټ لري، یو 2 قدمه بعد بس بیا ته هېڅ نشي کولی. نو ځان به منظمه کوئ، که د پښتو ژبې دپاره کار کوئ نو تی به ګورئ چې د پښتو ژبې دپاره کم تنظیمونه لګیا دي، کمې ادارې لګیا دي.
ځان به د هغو ملګري کوئ، د هغو ملاتړ به کوئ، پر هغو به نیوکې کوئ، د هغو څه به سوالونه کوئ، د هغو ملګري به کوئ. بیا دا اوږده مبارزه یې څه پر مخ تللی شي، دا نشي کېدی. دا زه ځوانانو ته خاص طور وایم او په دې کې زه خپله موږ اکثره د دې شکار یو. دا ډېره اسانه لار ده. په ټویټر په فیسبوک یو پوسټ چې دی دا مبارزه نه ده، دا د مبارزې یوه برخه بالکل ده، ډېره مهمه برخه ده چې ته د دې لارې هم استعمال وکړې، خلکو ته خپل نظر ورسره شریک کړې، خو دا ډېر محدوده هدفونه حاصلولی شي. په دې باندې به تی د ټویټر د فیسبوک د انفرادي عمل سره عوضئ، د تنظیمي لارو چې تی ته ښه ښکاره کېږي د هغه ملګري به کوئ، خو چې د تنظیم په لاره په اجتماعي توګه دا خبره مخته نه بوځئ، هېڅوک تی ته دا ستی یا کوک یا دا ستی خبره در ځایه نشي رسولی. د هغه رنګه چې د پښتو ژبې و د دې خبره موږ کوو. اوس زه په دې ما ته ډېر افسوس ودرېدی، ما و برکت شاه صاحب ورځ پر دې بحث کوئ، د مورنۍ ژبې دا اکټ رالی، دا سمونیز قانون پاس شو، نو هغه ګرامشي چې وایي چې دا ته چې د هغه مقابله کوې ته به خپل یو بنیاد ورته جوړ، موږ هېڅ نظام نه دی جوړ کړی. په ډېر ادب سره زه دا خبره کوم چې 80 کاله موږ پر دې جنګ کړی و. د خانې شهید په 1951 کې چې دلته اول چې دا صوبې ته عیني اصلاحاتو کمیټۍ راغلی ده، په هغه وخت کې د ده په اولو مطالبو کې یوه مطالبه د مورنۍ ژبې تعلیم دی، د عیني اصلاحاتو په کمیټۍ کې. بیا موږ راځو د 73 عین پاسیږي، نن دا دي 80 کاله سوي دي. 80 کاله موږ دا مطالبه خپله کړې وه، په 2010 کې دا مطالبه حل سوه، زموږ یوه تیاري نه وه. مطالبه ومنل سوله، دا واک یې موږ ته راکوي، زموږ تیاري نه وله. او زموږ هغه تیاري چې نه وه، هغه په سیاسي لاره هم نه وه، هغه د پښتو د علم چې دا د نن ساینسي علم موږ په پښتو کې ژباړو، دا به څنګه کوو، هغه تیاري زموږ نه وه، د هغه موقع څخه موږ هغه فایده نه ده اخیستې. نو دا اوس بیا که موږ دا خبرې کوو، نو دغه خبرې سره دغه عملي کار به هم پر مخ بیایي چې ګسه سبا د برکت شاه صاحب، د خیر محمد صاحب، دلته درانه مشران ادیبانو دا ټول واک او اختیار ودی ته ورکړي. نو چې زموږ تیاري یي چې موږ څه غواړو هغه موږ بیا در سره ورسوو. نو دغه نیمګړتیاوې چې راغلي دي په هغه کې یوه وجه دا ده. دویم، موږ غوښتنې نه کوو. زه پر دې حیران سولم چې د مورنۍ ژبې دا اکټ رالی، دا پښتو به طور مضمون په سکولو کې شروع سو، دا عمل ودرېدی. یو ورځ یوه مظاهره ما نه ولیدله چې چا کړې. دا په یاد ساتئ چې او د پاکستان په ریاست کې تیوري خبرې خو ډېرې وکړې، دا ریاست زه په طور طالب علم چې زه خو ډاکټر نه انجینیر نه یم، زه دا ریاست سټډي کوم چې دا د چا جوړ دی، دا خلکه څوک دی، د ولس سره کم تعلق دی. نو زه خو دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا ریاست دا هم کوڼ دی په غوږو، هم په سترګو ړوند دی، دا هېڅ نه اورېږي. ها دا چې چا چغه وواله، چا بغاره وواله، چا اواز پورته کوي، بیا که دی د خوب راپورته سو هغه خبرې ته لږ غوږ ونیوئ. که ستی دا خیال وي چې غوښتنه به نه یې، ډیمانډونه به نه یې، سیاسي عمل به نه یې، پر تیاره دا خبرې موږ غواړو، دا نشي کېدلی. نو زه دا ما دپاره دا ډېره یو ناولده خبره وه چې دا دومره غټ 80 کاله جدوجهد بعد 18 ترمیم یو شی راکوي، بیا د اسمبلۍ څخه قانون پاسیږي، بیا یو چند بیوروکریټس هغه شی دروي، په ټوله صوبه کې چا یو 2 ورځې هړتال نه کوي. نو چې نه کوي هړتال، نو نه غواړئ تی، موږ تی دا شی نه غواړو. چې نه غواړو، سیستم، ریاست، بالادسته طبقه ډېر مطمئنه دي، هغه بس در دې ښه خبره نشته. سیمینار وسو، رفیع الله هم د خپل خبرې کې وکړې، ګرد خپلې خبرې وکړې، بس دا پر دغه ځای ختم دی. دا په دې دی خوشحاله دی، دا اکټیویټي دی په خوشحالي هیله کوي. دا هغه ما چې درته وویل چې دی
دی په دا پوه دی چې دا محکومه طبقه دغه هم ډېره لو ګټه بولي، بس پر د هغه ګټه بیا دی اکتفا کوي چې بس دغه ګټه مې بس. نو دا چې څوک یو اړتال پر دې نه کوي نو بیا دا شی مخ ته نشي تللی. موږ به طورې پښتو اکیډمي چې نور کم تنظیمونه دي، سیاسي پارټیانې دي، د دې کې چې څوک د دا شانو دپاره کار کوي د هغو ملاتړ به کوئ، چې څوک یې نه کوي د هغو څه به نیوکې کوئ، تور و سپین به سره بیلوئ. د خپل شخصي ذاتي ګټه چې ماته فلاني برمه راکړه، ماته اوبه راکړې، ماته پیپ و ټینکۍ راکړه، د هغه دپاره د خپل کلتوري او نظریاتي بنیاد باندې کمپرومایز مه کوئ چې دغه غوښتنې و دا نیوکې د خپلو سیاسي ګوندو څه نه کوي او سره بیل یې نه کوي چې دا د خپل وطن، دا وطن پاله دی، دا د خپلې ژبې تحفظ کوي، خپله ژبه پر مخ بیایي او دا خپله ژبه ردعي ختموي، هغه به ولس ته په ګوته کوي، د هغو څه به دا نیوکې کوي چې کومه ورځ موږ راویښ سولو. زه دا یوه آخري خبره کوم، بخښنه غواړم، بس بیا ختموم. هیله لرم شاه صاحب ما در نیمه ګنټه زیات ټایم نه دی اخیستی، بیا به سوالو کې دغه راشي. نو زه نن سبا دا پر بلوچ مسله چونکې دلته چې یو جنگ یا حمله وشي نو اسلام آباد ته بیا بلوچستان ور په یاد سي، فاټا ور په یاد سي. نو زه چونکې پر هغه لیکل کوم نو میډیا والا یو داسې څوک ماورو غواړي زه هغه خپله رایه ورسره شریکوم. نو ما ته یو چا وویل ډېر ښه یو فیډبیک یې راکړ او د ښه نیت یې وویل، ولته د پښتنو پر خبره نه ګایېږي. نو ما هغه ته دا وویل چې یو خو د میډیا یا ایجنډا خو زما په لاس کې نه دی، زه تعین کوم، بلکې چې هغه چینل مالکان دي شاید هغه هم اختیار نه لري. نو زما څخه یو سوال وسي یو رایه واخلي، پر هغه خو زه خپله رایه ورکوم. خو د دې باوجود دا یو شی درته وایم، هغه دا دی د بلوچستان تر حده پورې چې موږ ویده یو، مطمئنه یو، یا ناست یو، زړه مې ښه دی او یو سړي توپک راخستی دی د خپلو دغه دپاره، ته و ما ته دا یو پرېږده و پر دا بل که ضرورت شته که نسته یو خبره شروع کړه چې موږ ویده یو، موږ راویښ شوي نه یو، موږ غوښتنه نه ده کړې، موږ خبره نه یې کړې، موږ مطمئنه یو د دغسې او زیاته دا ده چې برخه غواړو. نو یو بل د هغه په مقابله کې هغه توپک راخستی دی، هغه سر پر لاس راخستی دی. نو زه څنګه پر هغه سترګې پټې کړم، غوږونه پر پټ کړم؟ یس موږ به خپل، نو هغه مې جان بوج کې د غور کوي چې موږ چې راویښ سو، غوښتنې وکړو، خبرې وکړو، د ریاست سره خپلو د حقوقو دا مبارزې وکړو. نو ویښېده ضروري دي، اواز پورته کېده ضروري دی او د اواز پورته کېدو لارې دي. هغه د یو د دا نن د وینا څه ونیسې، در مظاهرې، بیا پارلمان، بیا جلسې، دا ګردې د سیاسي عمل برخه ده. باید چې په دې کې ځوانان خاص طور پر فعال شي، په دې شانو سر خلاص کړي، بیا تی تستی حقوق انشاءالله په اوږد وخت کې ملاویږي. ډېره مننه، یو جان مننه ستۍ د راتلک دپاره. کور ودان.